السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم او نن ویلاګ کې زموږ روانګي ده پورې نوښار ډاګونو ته. هلته کې سره ریکارډینګ کول دي، نو ویډیو به تاسو سره شریک کوو. چېرته ځئ موږ سره اوسئ. سهار 10 بجې وې چې د کور ووتم، نو په لاره کې مې د امتاج استاد سره ملاقات وشو. دا امتاج ټیلر دی، د سره مې 2-3 منټه ګپ شپ ولګولو او بقایا امتاج استاد خو کیسه اوږدوله، خو بس ما ته رخصت راوایشتو او مخکې روان شوم. نو چې لږ مخکې لاړم دلته کې توفیل احمد استاد سره مې ملاقات وشو، سوار خان هم را روانو، دوی سره مې هم په لاره کې په تلو تلو کې ګپ ولګولو او بیا داسې د مصري باندې په پول باندې تیر شوم. مخکې لاړم دغه خان مارکیټ مخې ته، پیدل مزل مې وکړو، نو ځان مې اکوړي چونګي ته وویستو، د روډ بل سایډ ته واوړېدم. دلته کې د حیرآباد نه راغلی مېلمه شهید مندوخیل سره ملو شوم. دې سره ما د مخکې نه رابطه کړې وه. شهید مندوخیل سره په موټرسایکل باندې کېناستم او د نوښار په طرف روان شو. ملګرو ته دې یاد وي شهید مندوخیل زموږ سوشل ورکر ملګری دی. نو نوښار ته په تلو تلو کې چې کله حکیم آباد ته ورسېدو، دغه دا اسونه تاسو ته ښکاري، دا بوتکي سپین، دې سره ودرېدو. نو څه تصویران مو ویسته، څه ویډیوګانې مو وکړې او دغلته نه یو ملګري سره مو رابطه وکړه، احمد صافي صاحب. هغه ویل چې تاسو ایثار شئ او زه هم کوشش کوم چې درځم. نو دې اسونو علاقه کې مونږه څه ټایم تیر کو په ګپ شپ باندې، اسونو نه تو راتو شو. دا د حکیم آباد سټاپ نه مخکې په لاره کې راځي چې دا سیمټو نه دا مجسمې جوړې دي، 4 اسونه دي. دلته کې مو لږ ټایم تیر کو، بیا دې سره خوا کې په انتظارګاه کې کېناستو او دا احمد صافي صاحب زموږ سوشل ورکر ملګری دی. نو ما او شهید مندوخیل هغه ته په انتظار کې ناستو، ګپ شپ مو لګولو او هغه دا کوړي نه را روان شوی و. لږ ټایم بعد هغه حکیم آباد ته راورسېدو، موږ سره ملاقات وشو او د ملاقات نه پس موږ بیا د احمد سید بھائی سره وړاندې سفر چالو کو. نو په 2 موټرسایکلو 3 کسانو مونږه سفر چالو کو. په ګپ ګپ کې نوښار ته ورسېدو او نوښار سینماګانو سره سټاپ کې مین صدر چوک کې تو شو او په نوښار کشتي پول چې ورته وایي په نوي پول باندې پورې شو. نوي پول باندې چې کله پورې شو نو مخکې مو سفر وکړو، پورې نوښار ته راوړېدو. دلته کې احمد سید بھائی ویل چې ودرېږئ او هندوانو والا لوډر مو ولیدو. نو احمد سید بھائی ورمخکې شو او پکې هندوانو والا مالک سره خبره وکړه او هندوانې ته راوایسته. هندوانه ډېره ښکلې سره هندوانه وه، خو لږه شان پیکه وه. هغې ته کېناستو او مالګه مو پرې واچوله او بس ګړز مو ورکړو، مو خوړه. باقي سفر مو بیا جاري وساتلو او پورې نوښار ډاګونو علاقې ته روان شو. نو دا جي ټي روډ نه چې ډاګونو طرف ته تو شو، لږ سفر مو وکړو. دا پورې نوښار ډاګونو علاقې روډ دی، په دې باندې مخکې لاړو، دا ډاګونو بازار ته ورسېدو. دلته کې موږ د یو بل سوشل ورکر ملګري د کوم نوم چې ګلشیر دی، ګلشیر سره موږ رابطه کړې وه، هغه مو هم د ډاګونو بازار نه د ځان سره روان کړو. نو په 3 موټرسایکلو باندې موږ 4 ملګري روان شو او پورې نوښار چې کوم سوري بابا محله ده د یې په طرف روان شو. ملګرو ته د یاد وي چې ګلشیر د دغې علاقې اوسېدونکي دی. سوري بابا علاقې ته لاړو،
هلته کې د بلال بابوجي سره زمونږ ملاقات شو. هغه سره د هغوی په دیره کې کېناستو او ملګرو ته یاد وي چې مونږ خاص راغلیم د دې بلال بابوجي دپاره یو. احمد سید بای دی، شهید مندوهیل دی، ګلشیر بای دی. نو مونږ د بلال بابوجي سره رابطه کړې وه. دا یو ډېر ټیلنټډ زلمی دی. د سره بیا شهید مندوهیل صاحب انټرویو وکړه او ډېر ښکلي مزاحیه انټرویوز دوی سره مونږ وکړې او ډېر ښکلي ټیلنټډ قسم قسم اوازونه دوی مونږ سره شریک کړو. دا شهید مندوخیل دا انټرویو نه بعد ورسره بیا احمد سید بای انټرویو وکړه. نو بلال بابوجي یو ډېر خوش اخلاقه او ډېر تکړه زلمی دی، ډېر ښه هلک دی او قدردان انسان دی. نو احمد سید بای ورسره انټرویو وکړه. د هغې نه بعد ورسره بیا زه هم کېناستم. ما ورسره هم د خپل چینل لپاره انټرویو کا گپ شپ مو لګولو او ډېر مزاحیه حاکي مونږ ته بیان کې ډېره زیاته مزه یې وکړه او دغه دوران کې مونږ سره پخوا کې دا بلال بابوجي چې کوم ماشومان دي، 2 ماشومانې لوریانې وي او یو وړوکی زوی و. زوی ډېر ښکلی نظم مونږ سره هم شریک کو، زمونږ د ملګرو ته نه ریکارډ کو. بلال بابوجي سره مونږ دغلته کې ټوله غرمه تېره کړه. بیا مو ترېنه رخصت راواخیستو او را روان شو. نو ګلشیر بای وایي چې راځئ په بله لار باندې مو بوځمه. مخکې لاړو، هلته کې مونږ ته مخې ته د ګجرانو جومپړی مخې ته راغلی چې پکې بېشماره څاروي، میښې، غواګانې هغوی ساتلي وي. ډېرې ښکلې جومپړی وي. نو د ملګرو وی راځئ چې دوی سره ملو شو. ورغلو، هغوی سره کېناستو، ګپ شپ مو ورسره ولګولو او د څاروو نه تو راتو شو. ویډیوګانې مو کې ډېر ښکلی کلیوال ماحول او ښه ښکلی سادګي وه. ګیر چاپېره میښې ولاړې وې، خوا کې ورسره د اوبو یو نهر غوندې خم و. دغه جومپړی کې ګجران هم ناستو. دغه ټایم هغوی روټۍ خوړه. مونږ چې څه ټایم ورغلو خو مونږ سره ډېر په مینه باندې ملو شو. مونږ ته یې ویل چې کښېنئ. بیا یې مونږ ته چای واچولې. د چایو کنډولونه یې مونږ ته ډک کړو. دا یو کنډول چای مو وڅښلې. ډېرې مزېدارې چای وې او ډېرې زیاتې چای وې. تقریبا په یو کنډول کې 3 پیالې چای راتلې. ښه، د هغې نه پاس مو بیا د ملګري ویل چې زه دې سره ریکارډینګ کول غواړم. نو هر څه مو توله کړو او بقایا د ملګرو ورسره ریکارډینګونه وکړو، انټرویوز وکړو او دغه کلیوال چې کوم لوکیشن و د هغې عکسبندي مو وکړه او بقایا مو د دې ملګرو نه رخصت راواخیستو او مخکې سفر مو چالو کو. د ګلشیر بای په وینا باندې په دې لار رالو. ډېر ښکلی لوکیشن و او ډېر مزیدار ځایونه و. ډېر ښکلي لار وه چې لږ مزل مو وکړو. نو هلته کې د جوسو ګاڼۍ راغله چې د ګنو جوس تیارېدل. نو ګلشیر ویل چې راځئ ګنو دا جوس در باندې څکومه، بیا به تاسو مخکې سفر جاري وساتئ. دغلته کې مونږ لږ ټایم ګپ شپ ولګولو. بیا د ګنو جوس تیار شو. چې جوس مو وڅښل نو بیا ګلشیر صاحب رانه دغلته کې لار جدا شوه. هغه نه مونږ رخصت راواخیستو. ګلشیر خپل پور نوښار ډاګونو طرف ته روان شو او مونږ د نوښار ټول پلازې طرف ته راغلو. ټول پلازې سره چې تیر شو، مخکې د نوښار په زوړ پل باندې پورې شو او لږ مزل مو کو. نو بیا د نوښار صدر ته راورسېدو او د نوښار صدر نه مو بقایا اکوړه هټک طرف ته سفر جاري وساتلو. په تلو تلو کې په ګپ شپ باندې دا حکیم آباد
چې کم پټرول پمپ و هلته کې راورسېدو، هلته مو تیل واچول او دغلته نه مو خپل سفر بیا جاري وساتلو. په ګپ ګپ باندې کوړي ته ورسېدو. په کوړي کې بیا زمونږ چې کوم ملګری و احمد صافي صاحب، هغه زمونږ نه دغلته کې جدا شو، هغه خپل کور طرف ته لاړو او شاید مندوخیل چې و نو هغه هم زمونږ نه رخصت وایستو او د خیرآباد په طرف باندې روان شو او ما هم د خپل کلي طرف ته روانګي وکړه. مینوالو دغه زموږ د نن ورځ ویلاګ و، امید لرو ستاسو به خوښ شوي وي او په دې سره موږ ته راکړي اجازت. د الله په امان.